ځینې انسانان کله چې روژه مبارکه تیره شي د قرآن کریم سره یې ملګرتیا ختمه شي. یوازې په روژه کې قرآن کریم ته ډېر اهتمام کوي، پام کوي، خو د روژې له تیرېدو سره قرآن کریم له دوی هیر شي. خو ته دا عادت مه ساته. له روژې وروسته هم قرآن کریم سره ملګرتیا پاله. کله کله یې رااخله، تلاوت یې کوه. کله چې د قرآن تلاوت کوي، ځینې آیتونه دې له ځان سره بیایي ژورو ته او انسان فکر کولو ته مجبوره کوي. انسان ته روحیه ورکوي، انسان ته امید ورکوي د ژوند دپاره، آخرت دپاره، د ټوخې برابرولو دپاره او په آخرت او دنیا کې د کامیابۍ لپاره. قرآن کریم مې لوسته، څو آیتونو باندې تم شوم. راځئ په ګډه یې لولو او لږ فکر پکې کوو، معنا باندې ځان پویو او پیغام یې اخلو چې الله پاک موږ ته څه وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک فرمایي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وای د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې او د شپې او ورځې په اختلاف کې، بدلون کې، تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره، یعنی د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي، ډېرې نښې دي. د چا دپاره؟ هوښیارانو دپاره. دا هوښیاران څوک دي؟ الذین یذکرون الله قیاما وقعودا. هغه کسان چې په ولاړې، ناستې، ملاستې او هر حالت کې الله پاک یادوي، د الله پاک ذکر کوي. که دوی کله ښکلې منظره ویني، د الله پاک په فکر کېږي. کم لوی کار ویني، کم کار ویني چې د ده له تصوره لوړي، الله پاک په فکر کېږي. یعنی هر حالت کې که ویده یي، ذکر کوي، اذکار کوي. مثلا خوب ته ځان آماده کوي، خوب تخت ته ځي، دعاګانې کوي، اذکار وایي، نبوي اذکار وایي. که چېرته روان وي، ذکر کوي، فکر یې په ذکر کوي. که چېرته ولاړ، په هر حالت کې الله یادوي. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. او دوی د اسمانونو او د ځمکې په پیدایښت کې فکر کوي، تفکر پکې کوي. څومره عظیم، څومره لوی قدرت د الله پاک چې اسمان یې بېستنو درولې، ځمکه یې له دومره عجایبو سره پیدا کړې ده. بحرونه، باران چې کېږي، دغه دښتې، غرونه، د هر څه، هر یو د الله پاک د قدرت نښې دي. هوښیاران پکې فکر کوي. کله چې دغه شیانو کې فکر کوي او دی واقعا متاثره کېږي، بیا څه وایي؟ ده ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دوی وایي ای ربه، دا هر څه، دا معجزې، دغه نښانې ته باطلې نه دي پیدا کړي، عبث او بابیزه دي نه دي پیدا کړي، د یو مقصد دپاره دي پیدا کړي، د انسانانو د ښېګڼې دپاره دي پیدا کړي، او دا ټول ستا قدرت او نښې دي. سبحانک، پاکي د تا لره، فقنا عذاب النار. نو د همدغې خبرو په پای کې دوی وایي چې الله موږ د دوزخ له اوره وساته، ومو ژغوره. د دې سره دوی دعاګانو ته دوام ورکوي. کله چې د الله قدرت او نښانې دوی ویني، آرام نه کېني، دعاګانې لا ډېروي. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. ای ربه، تا چې څوک په دوزخ کې واچوه، فقد اخزیته، بېشکه هغه دې په ستره رسوایۍ کې او په ستره خوارۍ کې واچوه. وما للظالمین من انصار. دغه کسان چې دغه رسوا کېږي او دغه خوارۍ کې اخته کېږي په قیامت کې، دوی واقعا ظالمان دي او د دوی دپاره به هیڅ مرستندوی نه وي. هیڅوک به دوی ونه ژغورلی شي. په دې دنیا کې چې دوی په خپل قدرت باندې، په خپل ځواک باندې، خپله ټکنالوژي باندې، خپلو پوځونو باندې دوی نازېدل، په قیامت کې به دوی دپاره هیڅ مرستندوی نه وي او الله به دوی راونیسي او دوزخ کې به یې وغورځوي. د دوی ژغورونکی څوک نشته دی پرته له الله نه. بیا وایي ربنا اننا سمعنا منادیا ینادي للایمان. موږ هغه غږ کوونکی، هغه پیغام رسوونکی واورېده چې ایمان ته یې بلنه ورکوله. یعنې ستا پیغمبران موږ واورېدل چې ایمان ته یې بلنه ورکوله. خلکو ته یې وایي چې راځئ ایمان راوړئ په الله پاک باندې چې تاسې په آخرت کې کامیابه شئ. ان آمنوا بربکم، په خپل رب باندې ایمان راوړئ. مؤمنان وایي، مسلمانان وایي فآمنا، موږ دا ومنله، تا دغه پیغمبر راستولی او موږ ته یې ویل چې په الله ایمان راوړئ. موږ لبیک ووایه، موږ دا ایمان راوړ. نو اوس ربنا، دی وایي چې ای رب زموږ،
فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، زموږ ګناهونه راوبخه او زموږ له تېروتنو راته تېر شه، زموږ د ګناهونو کفاره وکړه، یعنې بخښنه راته وکړه، تېر شه. وتوفنا مع الأبرار. او موږ کله چې وفات کیږو له نیکانو سره، له ښو خلکو سره زموږ ملګرتیا وکړه، یعنې موږ له هغوی سره یو ځای کړه. بیا ورپسې وایي چې ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ای ربه، ای زموږ ربه، کومې وعدې چې تا د خپلو رسولانو په وسیله موږ سره کړي دي هغه موږ ته پوره کړه. ولا تخزنا یوم القیامه، او موږ په ورځ د قیامت مه رسوا کوه، مه مو ذلیله کوه، مه مو تباه کوه. انک لا تخلف الميعاد، بشکه ته خپلې وعدې نه ماتوي، ته خپلې وعدې مخالفت نه کوي. اوس الله پاک څه وایي؟ فاستجاب لهم ربهم، الله پاک د دوی دعاګانې قبولې کړې. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، زه د هیڅ چا عمل نه ضایع کوم، د عمل کوونکي ستاسو له ډلې د عمل کوونکو هیڅ چا عمل نه ضایع کوم، که هغه نارینه وي او که ښځینه وي. بعضکم من بعد، تاسې ټول یو بل دپاره همجنس یاستئ، تاسې یو د بل لپاره یاستئ. فالذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت یې وکړ، و اخرجوا من دیارهم، او له خپلو سیمو له خپلو وطنونو وویستل شول. و اوذوا فی سبیلي، او دوی وکړول شول زما په لار کې، وځورول شول زما په لار کې. مسلمانان تاسې وینئ څه حالت پې دی، د فلسطین مسلمانان، سودان کې، د افغانستان کې چې ځینې وخت بمبارۍ کېږي، نورو ځایونو کې مسلمانان چې کله له خپلو مینو په ظلم باندې ویستل کېږي، په بمباریو باندې، په جګړو باندې له خپلو سیمو ویستل کېږي. وقاتلو، دوی جګړه وکړه په دې مقابل کې. وقتلو، او شهیدان شو په دې لاره کې، ووژل شول. لوکفرن عنهم سیئاتهم، موږ به د دوی ګناهونو نه تیر شو، موږ به دوی ته بخښنه وکړو، موږ به دوی ته د دوی ګناهونه وروبخو. دغه کسان چې مظلوم واقع شوي دي یا د الله په لار کې شهیدان شوي دي. ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار، او موږ به دوی په داسې جنتونو کې داخل کړو چې جنتونو کې به ویالې بهیږي، هلته به بېلابېلې ویالې بهیږي، بېلابېلې د عسلو ویالې، د شیدو ویالې، د ښایسته اوبو ویالې، هلته به ونې، هلته به بېلابېل نعمتونه، ثوابا من عند الله، او دا به د الله پاک لخوا ستاسې بدله وي، د دغو خلکو دپاره به اجر وي او د دوی بدله ده. والله عنده حسن الثواب، او الله پاک سره ډیره غوره جزا ده، الله پاک سره ډیره غوره مکافات دي د هغو کسانو دپاره چې همدغه صفتونه، همدغه دعاګانې کړي او دوی ځورول شوي، له خپلو مینو ویستل شوي او مظلوم واقع شوي. الله پاک دې موږ او تاسې په هغو کسانو کې حساب کړي چې الله پاک ورسره دغه ښایسته او نیکې وعدې کړي دي. السلام علیکم.